دا بازي خو بیا د څه وګټله راکړه 5000 روپۍ څنګه شوې دویمه بازي د څه ومې ګټله دا دویمه بازي د زیات ګټم ده بس ډېر ګرم مه کېږه بله بازۍ سره ږدو دا 2000 روپۍ دي 5000 روپۍ ده بس صحیح دی ګیم سټارټ کړه صحیح ای چیش کوی ځوانانو دلته لګیاست دا دی د جوا دی یار ځوانان یې خو بل کار دنده وکړي دلته تی ناست یاست پر چکه باندې پیسې میشي دي جوا کوي ځه ولاړ شه ته بیا څوک یې سره روان یې دلته جوا کوې زموږ خپل کار یې موږ هر څه کوو دا خو جوا ده دا خو ډېره سخته ګناه لري چې ته یې کوئ خو ځوانان یاست پالتو پیسې پر دا جوا وړاوئ دا خو ډېره سخته ګناه لري دا خو ته جوا کوئ ته ولاړ شه ته بیا اوس موږ ته راشه جوا کوئ موږ په خپل کار ډېر ښه پوهېږو ورشه زه خپل کار کوه زه ستۍ دپاره وایم دا جوا ډېره سخته ګناه لري وروره ځه ولاړ شه دماغ مه خرابوه لګیا خپلوانې کوه یار خپل چکه کوه دا ورکړه درځه ګټشمه زما پیسې تا واخیستلې ستا پیسې ما څه کولې زه خو دې پر ګیم لګیا یم تا نه واخیستې نو چا وړې ویا سړي خو نه واوړې هو دا سړي وې وړې ته درځه سوار شو یاره شراب پر دا سړي ما ګس دا شک نه راته چې دی به دا چم کې یار دا کاکا خو ما او تا ته نصیحت کوی دا پخپله څنګه غلا وکړه یاره دا ګس د غلا په نیت راوتلی و دا د دغه مالیې دی ځای نه ځای به پیدا کړو ته راځه پسې ولاړ شو درځه راځه سرداده کاکا هغه دی روان دی هی څه وایي ته درځه ودرېږه کاکا نه شرمېږه پر دا عمر باندې غلا کوې هلته موږ ته د نصیحت کولی تا جوا ارامه ده نو غلا کله حلاله وه زه چې په کوم حالات کې یم په دا کې غلاس نه لري څه مطلب ستا د خبرې زما په ستا په خبرو سر نه سو خلاص دوکانداره ته څه سودا راکړه زه کور ته وړم او زوړ پورې وراوړم نو به زه نوی پور درکړم ستا زوړ پور باده دی ته نوی پور بیا وایي ورپې درکوم ستا چې کوم حق دی ګرده درکوم دوکاندارۍ سره مذاق مه کوه دا د مذاق کار نه دی زما کشنۍ ډېر سخت ناجوړه دی په کور کې ته څه دومره راشن راکړه زه د خپل بچي له مزدور ورسوم نه دا دوکانداري ده دا د مذاق کار نه دی یا د پور د خدای پور ده پاتې ته وار هغه پور راوړه به زه نوی پور درکړم نو د دا دپاره ما دا تاسې ته 2000 روپۍ غلا کړلې نو زه ولاړم د خپل بچي دپاره مې دوایان هم راواخیستلې راشن مې هم راواخیستو زه یې کور ته وروړم زما بچي ته یې زه ورکړم تیلا کړ ډرامه بازه دا هم ستا یو نوې ډرامه ده چیرې ستا زوی و چې ناجوړه دی دا هم نه در سره منو وروره زما زوی ناجوړه دی که ته یې نه منئ ته راځئ د ما سره ولاړ شئ کور ته زما زوی به ووینئ ته درځه دا ډرامه به دې هم وګورو کاکا هغه خبره خو بالکل ستا صحیح ده ستا زوی ناجوړه دی لیکن تاسو له موږ غلا وکړه د هغه به څه شي تی نو د چیرې په یو ښه دنده اخته واسئ په ښه کار کوئ تی خو هم جوا کوله سپي دپاره خو هم دا 1000 روپۍ دې خاص اهمیت نه لري تی خو په کیسه کې ناست مګر زما دپاره ډېره غټه حیثیت لري دا 1000 2000 دا زما بچی ناجوړه و د دې دپاره ما ګولۍ په راوړلې څه راشن به ونه راوړي چې دی یې وخوري زرداده دا کاکا بالکل صحیح وویلې دا 1000 روپۍ نه دي دا ما او تا په جوا باندې علم وړاوه دغه یې وړاوه دا چې ما او تا دا جوا پرېږدو د 2000 روپۍ راواخلو د تر غریبانو مدد وکړو یاره شراب خانم تا بالکل صحیح وویل کاکا د ننه بعد موږ جوا یو شی هم نه کوو که څه پیسې له موږ بچاوېدې موږ به دا رقم غریبانانو مدد کوو که خدای کوي ډېره ښه خبره ده زویه چې الله پاک تی ته هدایت درکړي تی دا جوا پرېښوله د دومره مهنګایي دور کې موږ تاسو پر جیبو فالتو شانو باندې پیسې ضایع کوو هغه پیسې زموږ تاسو د مخه هېڅ اهمیت نه لري نو که موږ تاسو داسې وکړو هغه پیسې راواخو یو غریب ته ورکړو یو غریب سهارا جوړ سو نو به غریب موږ ته دعا وکړي نو که زموږ دا میسج خوښ شوی دی مخ دې سره شیر کړئ